که چیرې ستاسو په خېټه کې ډېر زیات ګیس وي او د ګیس د وجې ستاسو ورځ په ورځ د خېټې چې کوم سایز دی هغه ورسره غټېږي او یا بار بار تاسو ته غرس کې درځي کوم ته چې بلیشنګ ویلی شي یا د دې سره ستاسو د معدې او د خېټې پړسوب هم کوم ته چې بلوټینګ ویلی شي او د دې سره تاسو خوراک نه وي کړی خو تاسو ته معده داسې محسوسیږي چې موږ ډېر خوراک کړی دی یعنې فیلینګ اف فولنس وي تاسو ته یا تاسو خوراک وکړئ خوراک ستاسو په معده باندې بوج جوړوي او یا تاسو ته بدهضمي وي کوم ته چې ډایپیپسیا ویلی شي نو د ټولو علاماتو له په سکرین باندې کوم پیپزایم ټیبلټ چې د دې شي د علاماتو دپاره استعمالیږي او دا چې کله تاسو استعمالوئ نو دا به تاسو د روټۍ نه مخکې استعمالوئ د پیپزایم سایډ افیکټ او نقصانات خو نشته خو که چیرې تاسو هر قسم ټیبلټ د حد نه زیات استعمال کړئ نو هغه بیا سایډ افیکټ او نقصانات راولي چې ستاسو خېټه خرابولی شي ستاسو په خېټه در راوستلی شي تاسو ته قبض لګولی شي ستاسو په وجود باندې ریشې راوستلی شي او که چیرې تاسو ته دا علامات یا دا بیماري وي نو په دې دوران کې تاسو دا پیپزایم ټیبلټ نشئ استعمالولی که چیرې ستاسو ته د معدې زخم وي نو په دې دوران کې نشئ استعمالولی یا که چیرې ستاسو وجود زخمي شي د هغې نه بار بار وینه ځي او هغه وینه نه ودرېږي یا ستاسو په غټ بول یا په الټو کې بار بار تاسو ته وینه راځي نو په دې دوران کې هم تاسو نشئ استعمالولی او یا که چیرې ستاسو په لبلبه کې مسله وي نو په دې دوران کې هم تاسو نشئ استعمالولی او هغه زنانه چې حمل لري د 3 میاشتو یا ماشومانو ته پی ورکوي نو په دې دوران کې د استعمالولو نه وړاندې به خامخا تاسو د خپل ډاکټر نه تپوس کوئ ځکه چې دې ته په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویلی شي نو که چیرې دا معلومات انفارمیټیو وي د خپل فرینډ سره شیر کړئ د هغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ شکریه الله حافظ